د هیواد په 100 کلن اشغال کې له لویدیځه راغلو اشغالګرو له لاسه د هیواد هیڅ یوه سیمه روغه پاتې نه شوه. د همدې 100 کلن اشغال نیواګر دومره داړه ول چې له ویرې او وحشت یې خلکو په وهم کې د ژوند شیبې تېرولې. د ظلم، وحشت او بربریت انتهای دومره وه چې ډیر بېګناه خلک یې د جسمانی، ذهني او احساساتي ځورونې ښکار شول. د دې سیمې خلک د چاپو له ویرې دومره کړېدلي ول چې له ویرې به یې شپې په ځنګلونو کې کولې. د کورونو ویجاړۍ، مال او وسایل به یې له منځه وړل. الوتکې به یې پر لوړو کېنولې او عسکر به یې پیاده کول. په کورونو به یې ړندې چاپې ترسره کولې. د چاپې پر مهال به خلکو خوندي ځایونو ته ځانونه رسول، خو هغوی چې به د خوندیتوب په لټه کې ناکام شول شهیدانېدل. کلیوال به یې په ورځو او شپو په مړي او ژوندي پسې په لټه کې ول. پیښې که څه هم کلونه وړاندې شوې، خو د ټپیانو کریکې او د شهیدانو سلګۍ یې لا له سترګو نه دي وتلي. له چاپو زیانمن شوي خلک له ترخو کیسو دومره ستړي شوي چې د پیښو ځایونو ته ورتګ لا نشي زغملی. د یرغلګرو د شپنیو چاپو په ترڅ کې د پکتیا جانخیلو ولسوالۍ تنګي احمد خان کلي خلک زیانمن شول. دلته د شپنیو چاپو پر مهال مرمۍ داسې ورېدې لکه له اسمانه چې باران ورېږي. د چاپې پر سهار به د سیمې ماشومانو له مرمیو لمنې ډکولې. د دې سیمې رنګیزه او غرنیزه ښکلا د باروتو په تورو لوګیو کې لولپه شوه. تر ساعتونو مزل وروسته په فرعي او خامو لارو دې سیمې ته رسیږو. د دې سیمې خلک د هغو شپو او شیبو په یادولو په زړه غمجن او په سترګو اوښلن دي. د شپنۍ چاپې پر مهال د سیمې د ګڼو کورونو ترڅنګ د وطن جان کور هم ویجاړ شو. اوس یې په څهره کې پراته غمونه له ورایه ښکارېږي. ډېرو غمونو یې څهره ورمړاوې کړې. د شپنۍ چاپې پر مهال یې د ژوند خواږه له لاسه ورکړي. د ژوند ټول اسباب یې لوټ او تالان شوي. کور یې پر بمونو الوزول شوی. د کور پاتې شونې یې په لوړو او ژورو کې پراته دي چې اوس یې د رغولو او جوړولو توان هم نه لري. د وژنې او ربړونې له ویرې یې د شپې په تیاره کې د خوندي ساتلو په موخه د غره غیږې ته پناه وړې وه. دغسې یوه شپه وه چې زه د کور نه وتلم، چپه وچولی شوه، زرباتیون، داخلیون، امریکایون دا ګاډ وه. دغه کور نه چې چپه وچولی، دغه کور نه مو صرف زناناوې دا وبوسلی، نوره کور چې بمونه کېښوه، بم یې چورې ګړ ته نه ګاډ کې بم یې کور یې وغورځوه. کوز خوار کې اوس د وروسیو ټوټې اوس پرتې دي، تیږې اوس کوزې په پټیو کې پرتې دي. نو دغه شپه نه دا چې دوه کسونه شهیدون کړه. نوره چې څومره په دا صحنه کې موټر وه دغه یې وسوه. د زموږ کور مخې ته یو موټر و دغه یې وسیو. او نوره چې چېرته هغه وه کورونه تقریبا 10 کوره په دې کې یوه شپه تخریب کړه، دا دی وغورځول. نو موږ نه به چې چپه وچوله، موږ به تر سهاره پورې یو چې کوټه کې و کوټې نه به نه شو وتی چې څو به دی لوړ نه وه، یا به په ځنګلو کې شپه تېروله، په ځنګلو کې به سهار به چې شی سهار به کور ته روغ. دا دومره سخته شپه وه چې هغه ماشومونو ته چې اوس وایي هغو زناناو نه چې پښتنه وکړي د ډېرې غمر نه خبرې نه شي کړی، ژوړي په ژړو به نه وکړي چې خالي شپه پورې یو شي. نو داسې شپه تېره شوې وه چې شپږ هلیکاپټر 4 هلیکاپټر به په هغو نه چې څه به ورسېده په پټیو کې به کېنول، عسکر به مرکایون به پیدا شو، هغه شوه. نوره بیا هغونه بمبار شروع کړی. د زموږ کور لوند دغه کوزه پله تیږې چې وکړې دا ټوله په ماشین ولګېدلې دي د جوز نه.
دغه موږ کور څنګ ته دغه ځای کې یو نفر یو داسې کې شهید کړی یو په پوست کور کې شهید کړی په دغه شپه نو دغه به چې روغله د یمې کورو والا ښځو والا دا به ټوله کور نه نه شو وتی مو دغې نه یې زنانه او بسلې وې هڅکه مخته بل کور ته یې نه بسلې وې هکې به هغې نه نه شو وتی شپه پخه شوې وه ټولو د آرام ساه اخیستله ماشومان لکه معصومې غوټۍ په خواږه خوب ویده وه یو ناڅاپه د وحشت بلا غېږه له کلي تاو کړه د تورې شپې برخلیک پیل شو په هغه شپه د ډېرو معصومو ساګانې ووتې ګلاب جان او کورنۍ یې د ورک ورور په لټه کې ول ګمان یې کاوه چې یو خوندي ځای ته به یې پناه وړې وي خو خبر نه ول چې ورور یې د مرګي بلا ورڅخه اخیستی د ورور د بیلتانه درد دومره ځورولی چې د هدیرې لوري ته مخ نه وراړوي او د حجرې مخې ته راتللی نشي کله ناکله خو په دسترخوان اوښکې تویوي شپې 11 بجې چپه وچوله شپې 11 بجې چپه وچوله نو د ورور معلومات مې ته نه و چې ته کومه ځای کې یې هغه چې ورور څه د کلیوال موږ څه ګډ شو هغه یې کور کې ننویشتلی و کور کې یې ننویشتلی و موږ بدیاب څه سره و دی کور کې یې ننویشتلی و کنې ټولو کلیوالو ته پاته شته موټر دا ځای کې وسوه چې د موږ ویلوړي وو په دا ځینې موټر وسوه او اجرا یې مانځه پسلوړه لمر ختلی و چې ورور مو په کور کې یې نه پیدا کړی حاتمان یې پاتې دي ترسره یې پاتې ده دا د لاته یې موږ څه ویسي خو جلا ویسي هغه شپه په مسلمانو رومولې هغه دا رقم شپه وه یو په مو نه په ټولو کلیوالو دغه غمجنه شپه وه ځکه چې شپې مو خوب ورک و غرو کې به وو خپل کورو کې نه شوې تکیه کېدی غرو ته به تښې که یوه ځای کې د شپه کړه بل ځای کې د شپه کړه بس ناڅاپي یوه شپه نه وه دوې نه وې درې نه وې میاشت نه وه چې د څه انقلاب تېر شوی دی تېر نظام تېر شوی دی زموږ هره شپه بدیا وه یاره داسې چې قسم وکړي که نه چې زه ته وایم چې زه دغه منطقې دغه حجرې ته چې ډېر ضرور نه وي زه نرسم چې روشم بس هغه حالات هغه تېر وخت هغه لوسي سترګو ته ودرېږي چې دا وخت کې خدای دا ځای کې و په دغه ځای کې و په دغه ځای کې و په دیرانه چې ورشم قبر پلو ته یې مخ اړول خوا نرکوي نو ته یې ومنه که څه د دې د داړ نه د هغه نه مو ته لوسي هغه مخته تاریخ بیون شي انځور ته ګوري له سترګو یې کنډ کنډ اوښکې راڅاڅي که هر څومره د اند او ان تنابونه وړاندې او وروسته ځغلوي خو بیا یې هم د فکر لوری نه غلطیږي اوس یې د ورور په قبر ولاړې جنډې هم زړې شوي خو د کورنۍ د هر وګړي په زړه کې یې درد او یاد له هماغسې تازه دی سړی دې ځون ته هر څه ځون ته فرض کړي کسه که نه چې تو نظر په نوکسۍ کې ورور لوړ شي هغه ظلم څه وشي نو تو ته به هر وخت تو ته سترګو ته ویلوړ وي لکه اوس زموږ تو چې څه ګورو دا به سترګو ته ویلوړ وي هغه بیون څه کوي داسې یو زړه مو تور وي نو ډاڼ دی په خدای که څه داسې وخت روشي چې په ټکاله ننوس و هغه ټکاله نگاه کرنه پوچ شي دا دست روشي زړه ته ټکاله موږ اوس خوانر کې که څه پنځه نیم کوره بې وتلي چې دی په شهادت رسېدلی دی مشر ماشوم چې دی ایا اتو کالو دی امین الله چې د دوه ورونو درد کړولی د هغې شیبې کیسه کوي چې دوه خواږه ورونه یې په وینو لړل شوي وه او پر سبا یې جنازې له کوره ووتې د غمونو درانه پیټې یې پر اوږو دي د خپلو ورونو خپلوانو او کلیوالو له لاسه ورکولو کیسه په ډېرې ناهیلۍ سره کوي د هغې شپې ناخوالې یې تل په زړه دي دا چپه چې وه دا ډېره شدیده چپه ده دوه چپې ډېرې شدیدې وې نورې چپې خو ډېرې چپې وې نو په دا منطقه کې ډېر دردونه ورسېده خلکو ته ډېر کسان یې شهیدان کړه ما خپله دوه ورونه په شهادت رسېدلي دي نورو په کلي کې په د نورو کلیو کې د اطرافو کې دا یوه منطقه دوی تانګې سیمه په عمومي کې تانګې سیمه دو په دا کې بیا کلي دي نو په دا ټولو کلیو کې چپې چولې شوي دي خلکو ته تکلیفونه رسېدلي دي دردونه رسېدلي دي او ډېره دردناکې شپې تېرې شوي دي یقین وکړه چې اوس یې داسې په یاد کې راولو زړونه خو څه کوي چې خوبونه داسې دردونه مو داسې لوندې کړي چې خوب روشي ځین چې ویده شه داسې برداشت کېږي نه زه کله داسې د ورونه دغه صحنه دغه یاداشت چې د دماغو کې ذهن کې رولم
بس ځین چې اوس مې خوب ګولۍ چولی وی ویده شوی وای نو دومره سخت تکلیفونه تیر شوي دي خدای دې په نورو مسلمانانو بیا رومولي په افغانستان دې الله تعالی بیا رومولي. د کلي بل اوسیدونکی ظفرخان هم د خونړۍ چاپې ښکار شوی او د ویجاړونکې چاپې کیسه کوي. وایي د چاپې پر مهال ډار ویره اچونه د دوی له وحشي کړنو څخه وه. په دا کې ډېر یرغلونه وکړه، ډېر بمبارونه یې وکړه او د امریکایان به په کوترو کرتله په جازو کې برتله او د میک په میټرو کې د دومره راتلی نه شو، ټول په جازو کرتله. دا غریزه منطقه وه. په دا غریزه منطقه کې ماشومان په شهادت باندې رسېدلي دي، لوره نفر په شهادت باندې رسولي دي او ډېر تکلیفونه مصیبتونه ورته رسېدلي دي. دا کور دی د ملک جان په نومه کور دی، دا کور اشغال کړی دی. یو څو کورونه لري 15 کورونه لوره ړنګ کړي دي. نو دغه کې ډېر تکلیفونه مصیبتونه خلکو ته رسولي دي. خلکو میټر سوي دي او داسې شوي دي چې یوه د کلي مدرسه وه، د کلي مدرسه یو میټر یې لوره هغه میټر یې سوی دی. خالي د کلي مدرسه وه، یو وړو ماشومانو مدرسه وه، هغې میټر یې سوی دی. ششپې سوي دي او هغوی میټر شوي دي، موټرسایکل شوي دي. مخلوقو ته ډېر تکلیفونه مصیبتونه یې رسولي دي. دا بېرحمه دا ظالمان مرکایون وه، په چا باندې هېڅ رحم ترحم یې نه کوي او ډېر ځکه چې کورو که خو داسې میک ته پته لګېږي نه میک ته خپل کور کې وایه چې یو شی نه دی تنقل شوی. که سره کمې د میک په کور کې چې ټول سامان غر شوی دی او ټول خراب شوی دی، دا دغه 15 شپږو کورو کې ټولو کې خراب شوی دی. د اشغالګرو د وحشت چاپه یوازې په تنګي احمد خان سیمه کې نه وه چې د وحشت منګول یې د دې سیمې له وګړو تاو کړه چې ځینې یې په ابدي خوب ویده کړل او ځینې یې د ژورو ټپونو او کړاوونو سره مخ کړل. یوه شپه چې شپې د خاموشۍ څادر غوړولی و او سپوږمۍ د اسمان تر نیمایي راغلې وه، د همدې ولسوالۍ د اورګوړ سیمې د راغه کلي خلک په خواږه خوب ویده ول چې ناڅاپه د اشغال تورې بلا پیښه ور وکړه. کلی ویر او پریشانۍ پر سر واخیست. هغه شپه 14 تنه پکې شهیدان شول. بیت الله چې خبرې کوي غږ یې دروند شي، د هغې شپې کیسه په ډېره خاموشۍ سره کوي. هغه شیبه تل یادېږي چې ورور یې اشغالګرو له لاسه ونیوه او له دوی لږ وړاندې یې په شهادت ورساوه او همالته یې ساه راټوله کړه. دلته چې دی راغلل د شپې 9 بجې وې، روژه وه، چپی را باندې ووهله او دلته موږ ناست په کور کې او دی راغلل بېرحمانه ډول یې داسې موږ ورور یې رانه شهید کړو او داسې نور شهیدان هم ډېر وکړل که نه، خو دی ډېر بېرحمه وه او ډېره سخته صحنه وه. خو دلته راغلل ورور مې داسې خواته ولېږل وایي خواته او هغلته یې شهید کړو وایویشتو او دغه له پسه بیا راغلل د مونږ کور ته راننه شول. کور کې چې کوم شیان یخې ول هغه یې واخیستل یې وړل. بیا خو مونږ مجاهدین داسې نه وو چې مونږ مجاهدین وو یا څه رقم خلک وو که نه، دغه شه بېرحمانه داسې کارونه راسره وکړه. کلونه عمر خو خام وو، ډېر کم عمره وو، تقریبا 17 کلن به یې. خفګان خو زیات وي که نه، خو بیا مونږ الله تعالی ته صبر دی، مونږ الله تعالی شته دی. دلته به چې راغلل مونږ ته به ویل تاسو ترهګر یئ، القاعده یئ، څه شی یئ که نه، نو ټول هغه ته پته وه. هغه شپه په اورګوړ کې د وحشت اور د کلي په هر کور کې بل شو. د ژوندیو انسانانو وجودونه ټوټې ټوټې پراته ول. د کلي خلکو له ناچارۍ پرته د شهیدانو ټوټې راټولې او پر یو ځای یې ښخې کړې. عید عمر خیل چې د دې سیمې اوسیدونکی دی، د ګیرې ځینې ډکې یې د غمونو پر مهال سپین شوي وایي اوس هم چې کله اختر راشي د دې سیمې اوسیدونکي د خپلو شهیدانو د یاد ویر ځوروي.
می شپږ کاله مخکې د امریکایانو چپه چې روغله ټوله خال کې د کورونا چې روغله روان شو ډور په بین کې ټول روغله د خون نه چې روغله داس کې وویشته بمبورې په وکای ټولو د لسونو پښې مکمل هېڅ ګډ وډ غوښه به سټوله کړې کورونا وروت کړه ټوله به داس شهیدان شو په دا ځینې دغه ځای ټول کړه بس هر سړي ته به خپل هغه به درې بل ځای ولا نه مېړه میږدي 10 کیلو ولا وه ټول وطن چې و دغه ټول کړه د شپې 1 بجې پورې دا چپه وه ټوله بیا لوړه ډبل وړه خوسته لوړه ټوله نفر د ورګوډ که ښځه و که نر و ټول په تکلیف و په بعض حالات سره مخ وه د 20 کاله مینې داسې تکلیف تر شوی دی پارچانې چې بیخي ډور په بین بیخي لارو کې تکلیفونه وه سوې وې ستومنې وې ټوله بیا بله پېښه وشوه دغه نه بله پېښه وشوه بیا چپه شوه درې شپې مکمل خال به وتړل دی په جوماتو کې که نه نفر به یې وچول جوماتو ته دی به خپل ګرځېده کورونه به مکمل په کورو کې به دی ګرځېده کورونه به موت کړه هغه به صندوقونه به موت کړه سامونونه به پټ کړه حالات سب مخ وو مې ګورګور ډېر غم دلی کوم دی ټوله نن مجنای دی ښه اتفاق لري ښه غیرت لري ښه کلک حال دی چپه چې روغله تیارې چې روغلې بمبور که نه خلک چې جوماتونه شلت شوه څوک یې سیلونه شلت شوه رجا وه ټوله خلک په داسې کې شهیدان کړه 14 شهیدان شوه نور عملونه ژوند زندگی خلک ژوندونه طبیعي سره مخ کړه په 20 کاله انقلاب په دا ځینې تېر شی مکمل د کور ته به چې ورغلو داسې لدول ګیز کې په ډور په بین ورغلو داسې شدیده صحنه وه چې ښځه نر نه عید لګېدلی تر نن سطح پورې اوس چې عید راشي عید شپې شي د ژیب راشي کومې کونډې منډې خویندې میندې چا چې مېړونه مړه دي که نه هغه ژړو کړنجو اوسه پورې هر سړي په زړه کې دو بد ساعت کې بد حالات کې چا نظرانه نه دي وتل 14 جنازې چې درې بل ځای ولاړې نه دنې دغه میکیل وې دغه ځینې دا ځای نه د پوځ نه د پوځ ځای نه چې بمبورې شروع کړئ چا لسونه چاپکې څوک داس کې په سودارو کې ټولول ټول او مکمل په داس کې جومات کې سیخول هغه وخت چې دلته شپې او ورځې ډیر په وهم تېرېدې د لویانو ترڅنګ د دې کلي ماشومان هم په امن نه ول سید د دې کلي تنکی ماشوم دی چې لنډې خبرې کوي او ستونه یې په خبرو کې وچ کیږي په ورخطا سترګو وایي چې د ژوند څپان د سمندر پلار یې د چاپې پر مهال له لاسه ورکړی روغ امریکایانو بم پر بوټکه ماته شربت وړی دا شهید شه په کمره یې راوخته وی بم پر بوټ کړی دی د 20 کلن اشغال او تراژیدۍ وروسته اوس دا د کلونه تیر شول د دې سیمې خلک اوس ښکلي او آرام ژوند ته راګرځېدلي اوس د دې سیمې د ښکلي طبیعت په غېږ کې هر څه ښکلي شوي دي اوس د دې سیمې د چینو په رڼو اوبو کې شور دی غرونه چې د اشغال او د چاپو او چاودنو په اور کې سوځېدل او تور لوګي ترې پورته کېدل اوس د تورو لګیو پر ځای شنه او زرغون ښکارېږي د کلي ماشومان چې د چاپو له ویرې به غرونو ته په منډه ول اوس دا منډې د لوبو په میدانونو کې وهي د چاپو پر مهال یې چې د ښوونځي زنګ خاموشه و او د مدرسو دروازې بندې وې اوس یې بکسې پر شا د خپل راتلونکي په لور د خوښۍ ګامونه اخلي میګ الحمدلله اوس ژوند مو پر خط کې دی ژوند مو ډېر خط کې وخت تېرېږي که په شپه ووځو که په نیمه شپه ووځو مخکې به موږ ته چې مرضۍ جوړه شوه تکلیف مصیبات ورته جوړ شي موږ وتی نه شو مرضي ورته پرته وه تکلیف وو خو چې ګیز به صبر شوی به نه و دومره موږ ډاکټر ته خوست ته یا بل ولایت ته موږ ډاکټر ته نه شو وتی میټار به نه شي بسلی اوس په کوم په وخت نه چې موږ ته خوند وروکي ویکسو او بله دا کورونه چې چا کورونه ړنګ شوي دي او دغه کورونو نه وتیل دي او دومره واس توفیق نه لري چې دغه کورونه بیا جوړ کړي